ها بسم الله الرحمن الرحیم کوم ځای مې له کوم خلاص کړ نه دی دوی کراپ ټول وایي شوی کراپ ټول په دې باندې چې کله تک سلیکشن وکړي دا ګوره کوڅونه ځای چې ته غواړې سه دا به کلیک او په څونه ځای چې ته غواړې چې نور دې ختم شي دا ګوره یو ځای دې نور دې ختمي پرځنت اډجستمنت کولای شي مکمل از جمعیت نه اډجستمنت کوي صحیح است هر څه جای کې می خو باشه دغه شس باین برا میته نه زیجا صحیح است تاسو مثلا ما نه قسم می خایم می خایم پاسپورت سایز پکچر جوړ کړم پاسپورت سایز پکچر جوړم صحیح ده دا ور په دې شکل باندې کله زده دوه آپشنز دي کینسل او کنه تاسو یو کده سلیکشن وکړه فور ایگزامپل انا سلیکشن کړئ اوکې انا ما قشمه ما دې شس باین میرا صحیح است मैं फॉर एग्जांपल मैं पास रिवर्ट में करना मेरा बाद ज़ूम में मेरा क्लिक फिट ऑन स्क्रीन बाद पास ही नहीं मेरा हाँ ऑल ऑप्शंस वर्ड हाइट रेजोल्यूशन या बर्ची बदात में खरा खाओ अवल खो इन्हीं जा वक्त के मैं सिलेक्शन में करूँ क्या ना कजाइश बाश देश अज़बाइन बड़ा ये जो ऑप्शन चेंज मिशा अवल अज़ बनाऊँ ची कलर रेड जो एक अज़बाइन मेरा रेड कलर होते सोना जैसे डिज़ाइन किया अगर रेड कलर वाक़ई सही था ओपेसिटी सुमरा वाले हो रहे نه د ښکاری ځان چې بيخي د نه ښکاری څونه چې ته نه غواړې هغه نه ښکاری بيخي خو نه دا باید دومره یي چې کم از کم ته پوهېږې چې یار زه غواړم چې دا نستوړی دیز پورې راشي صحیح ده یا دیز پورې دې راشي څونه ته غواړې نو هغې نه پس پراسپیکټس دې ته وایي ښه که دا دې اون کړې بیا ته کولی شې د سنډې چې دي د سنډې داسې داسې واخلې مثلا زه غواړم داسې پکچر پرې جوړ شي دونه ایریا غواړم دې شکل صحیح ده دا ګورې داسې چې کله زه دا یس کړم نو همدونه ځای پاتې شي نو ختم شي صحیح دی نو ځای ختم شي بیا زه راځم سلیکشن کوم مخکې دې نه ګوره د فرنټ ایمیج دا چې دپاره استعمالېږي دا فرنټ ایمیج او سایزونه دا دې دپاره نه استعمالېږي دا فرض مثال ما دونه سلیکشن دلته وکړه انقه سلیکشن کردم یعنی اوکی کردم یس انقه ما نه اینا من فرنट इमेज क्लिक میکنم فرنट इमेज صحیح ده چیز کا سایز است ورا گرفت اینجا چه دی سایز یې خیال ته واغست صحیح ده اوس کته بل ایمیج کوي عمره سایز باندې کی ګوره کی سایز نه زیاتیږي نه دا یا وینه عمره سایز باندې ځکه تلته کې فرنٹ इमेज کې تاسو چیک کړی دي دلته دا آپشن کله کلیر ته ویلو استاد مرزي دا ګوره وګورئ غواړي د څه غواړي کوم څه غواړي صحیح ده راځه وای so صحیح شو لګا کلیر ده دا صحیح خاطر د دوه آپشنز دي انټر سره کولای شي فار ایگزامپل ما دونه ایدا غواړم د نور ځای نه غواړم نو ته انټر سره کولای شي دا اکسپټ کې او که انټر سره نه اکسپټ کوي کولای شي ته سکیپ سره کینسل هم کې صحیح ده دا دوه شارټ خدا آپشن چې دا چې کله دا ټولز مینیو خلاص شي ته وایم چې دا شی دا انټرنیټ آپشن د انټرنیټ سلایز باندې پر استعمالي چې کله دا ټولز مینیو ختم شي په دې باندې کار کوو کلیر ده خپل آپشن څه چې دا بل آپشن دا ورپسې لاندې دې ته وایي هیلینګ برش ټول د هیلینګ برش ټول سره پر استعمالي هیلینګ برش ټول دغه لپاره استعمالي د ریپیرینګ لپاره ریپیرینګ یا د میکس اپ لپاره استعمالي میکسینګ لپاره مثلا زه ګورم چې ما سره د کوم پکچر شته کنه ډبل کلیک او سره راځم ورزم مثال دا راخلم خو دا ټول ډیزاین شوي پکچرز دي هغې لپاره استعمالېږي زه صحیح د په دې کې به نور بیا سبا هم کار وکړم خو نن ګورې ورته چې دا هیلینګ برش یو خو میکسینګ دپاره استعمالېږي فار ایگزامپل زه الټ مې واخیسته په دې مې یو کلیک کړه په دې پکچر بیا راغلم بل پکچر ته بل پکچر ته مې دې سایز په دې قوس بند باندې غټ که سایز او دلته زه کولی شم هغه یې مې داسې میکس کړم وګورئ زه کله دا پرېږدم نو خپله به میکس اپ شي صحیح ده هغه دې کې میکس شو دی کنټرول زیډ زه داسې نه غواړم دلته کې ډیزاینز دي کوم ډیزاین کې غواړئ چې هغه میکس شي ملټیپلای په دې شکل دې راشي ګورئ هغه سلمان خان نوم پاتې شو صحیح ده په دې شکل دې راشي کنټرول زیډ دا هم غواړم مختلفو ډیزاینز دي کوم ډیزاین غواړئ دا ګورئ مختلفو ډیزاینز دي نورمل غواړئ نورمل هم اخیستلی شي ریپلیس غواړئ ریپلیس هم اخیستلی شي ستا خپله مرضي ده صحیح ده دې کې ډېر زیات استعمالېږي دا ملټیپلای یا سکرین خو آپشن دی دا ګورئ په دې شکل باندې راځي دی مکس کېږي دې سره صحیح شو دا آپشنز دي
بل داسې دپاره میکس اپ دپاره استعمالېږي. فار ایگزامپل زه غواړم دا لیکۍ ختمه کړم دې ځینه دا لیکۍ نه ده دا لیکۍ زه غواړم دې نه ختمه کړم یا یو پکچر باندې دانې مانې په مخ باندې هغه دانې مانې ختموم. صحیح ده. هغه سبا درس دی سبا ته بیا ورته ووایم. صحیح ده. بله ویډیو کې بیا ورته وایم دا خطونه متونه ختمول دپاره ورته ګوره الټ واخله په دې باندې یو کلک کړه. صحیح ده. او دلته کې راشي اوس ګوره ورته لږ سایز کم کړی دی په دې شکل باندې کولی شي دا ختم کې خو دا ګوره ختمول نه شو ځکه ته هلته کې نارمل نه دی اخیستی دا به نارمل کې او اوس دې کې والا الټ په دې باندې یو کلک کړه او دا والا پرېږدی خپله مکس کوي والا څومره لږ هېڅ پته یې نه لګېږي. صحیح ده. دا نوم ختموي دې سره زه خپل نوم لیکم وګوره دلته به کلک کې او دلته به راشي د خپله اوس مکس کوي دلته. صحیح ده. دلته کلک کړه خپله مکس اپ کوي. کلیر شو ته په دې شکل باندې ته کولی شي یا داسې کولی شي چې فار ایگزامپل دا چې دی دلته راوځي دې سایه غوندې راشي الټ واخله په دې یو کلک کړه او دلته کې راشي سایزینګ وکړی دی دلته دې راشي. صحیح ده. کنټرول زیډ شی دې راشي سکرین دې راشي سکرین یا ډارکینګ یا لایټینګ او کې لایټ شکل باندې راشي اسمان پرېږده خپله میکس اپ دا وګوره څومره لوکس راغی. هېڅ نشو هم ښایي هېڅ نشو هم بیا ویني. صحیح شو. یعنې میکسینګ اصل دغه خو چیز نه لرم میکسینګ. صحیح شو. بس دې دواړو باندې کار وکړی کلیر دی. دا شی وګوره پریکټس پې وکړه چې دا څه وایي. صحیح ده.